بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، سلور خبرې داسې سلور رازونه داسې دي چې د دې ذکر چاته مکوئ. که چېرې تاسو خپل په زندگی کې کامیابی ده غواړئ نو دا سلور خبرې داسې دي چې د دې ذکر چاته هم مکوئ. اکثر څومره خویاران چې کوم دي هغه به تاسو ته د دې سلور خبرو نصیحت کوي چې د دې سلور خبرو د دې سلور رازونو به چاته هم ذکر نه کوئ. که چېرې تاسو د دې ذکر وکړو نو تاسو ډېر غټ نقصان وچتولی شئ خپل په زندگی کې. ځکه چې دا سلور رازونه داسې دي چې د دې په ذریعه باندې اکثر معاشره انسان ته نقصان رسوي. نو که چېرې تاسو په دنیا کې یو کامیاب ترین انسان جوړېده غواړئ نو دا سلور خبرې یاد وساتئ، د دې ذکر چاته هم مکوئ. که چېرې وښه کړو نو یقیني طور پر تاسو ته ډېر غټ نقصان در رسېدی شي. بهرحال رازو دغې سلور رازونو طرف ته اول راز د خپل پیسو چې کوم تفصیل دی د هغې ذکر به چاته هم نه کوئ. ظاهره خبره ده انسان دی، د انسان چې کوم آمدنی وي یا د هغې نه علاوه په کوم ځای کې کاروبار کړی وي په کاروبار کې پیسې لګولي، یعنی چې څومره تفصیل وي د بینک په حوالې سره په بینک کې څومره پیسې دي یا په کور کې څومره پیسې دي یا په کم کاروبار کې لګولي د دې چې څومره تفصیل دی د هغې ذکر چاته هم مه کوئ. اگر چې ستاسو ډېر قریبي جګري دوست ولې نه وي هغه ته به هم د دې تفصیل ذکر نه کوئ، ځکه چې د دې په ذریعه باندې تاسو ته نقصان در رسېدی شي. نن سبا کې چې کوم معاشره ده هغه ډېر زیاته خود غرضه معاشره ده. هر سړی چې کوم دی د مفاداتو دپاره چې کوم دی دوست دی، یار دی او همدرد دی. نو که چېرې تاسو د دې پیسو په حوالې چې کوم تفصیل دی هغه چاته وښو نو دغه راز د بیا خور شي، بیا هر کس ته پته ولګي. او بیا ظاهره خبره ده زمونږ په معاشره کې حسد ډېر عام دی. د حسد د بیماری په هر کس کې موجود ده. نو بیا چې کوم قریبي رشته داران یا غلري چې کوم دی هغه خو لرې خبره ده چې کوم قریبي رشته داران یې هغه په حسد کې بیا مبتلا شي. بیا ظاهره خبره ده چې زمونږ په معاشره کې کم کس سره پیسې وي د هغه عزت وي، بلکې د هغه عزت نه وي د هغه دغې پیسو عزت وي او صرف د دې وجې لپاره چې د هغې سره مفادات وابسته وي. یعنی داسې کس چې کوم دی هغه د مفاداتو لپاره بیا استعمالیږي. یو سره خلک حسد کوي او بیا خاص کر کې چې کوم قریبي رشته داران یې هغه بیا څه کوي د هغه نه چې کوم دی د ادار په نوم باندې د قرض په نوم باندې پیسې اخلي او د دې نه علاوه داسې کندې ورته کوي چې یقیني طور پر د هغې کندو په ذریعه باندې هغه دي هغه پیسې راوباسي چې په څه طریقې نه دنه موږ دا پیسې چې کوم دی راوباسو او خپل مفاد یې حاصل کړو. نو یقیني طور پر معاشره چې کوم دا مفاد پر څه شوي ده. که چېرې هم تاسو چا مخې ته دا راز ذکر کو چې زما سره دومره پیسې دي او دومره زما چې کوم دی په کاروبار کې لګېدلي دومره آمدنی دي زما، نو په دغې حوالې سره تاسو ته نقصان در رسېدی شي. هغه د حسد په صورت کې هم او د هغې نه علاوه د مفاد پرستۍ په صورت کې هم ستاسو نه چې کوم دی غلطه فایده څوک وچتولی شي. بهرحال که چېرې ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې ستا آمدني څه ده د پیسو تفصیل څه دی نو په هر حالت کې چې په دې حالت کې د الله رب العزت ډېر شکر دی. الله رب العزت تعالی ډېر سره کړلي، لیکن د پیسو چې کوم تفصیل دی د هغې ذکر به چاته هم نه کوئ. دغه شانتي دویم چې کوم راز دی د هغې به ذکر نه کوئ. هغه خپل چې کوم ذاتي پریشانی ده د هغې ذکر به چاته هم نه کوئ، ځکه چې نن سبا کې چې کوم زمونږ معاشره ده هغه صرف د مفادو دپاره ده. که چېرې تا یو کس ته خپل د پریشانی ذکر وکړو نو دغه پریشانی دغه چې کوم راز دی د فاش شي نو د بیا خور شي. او په دې معاشره کې ډېر کم کسان داسې وي چې هغه تا ته فایده رسي، ستا داد رسي کوي، ستا په دغې مشکلاتو کې په کار راځي. نن سبا کې چې کوم سکه ورونه دي هغه په دغې مشکلاتو کې په کار نه راځي، نو بیا یو لرې دوست هغه به څه په کار راشي. نو بهرحال بیا څه کېږي د دغې کس په حوالې سره بیا د هغه چې کوم پریشانی وي د هغه چې کوم مالی حوالې سره پریشانی وي نور څه پریشانی وي د هغې نه بیا خلک چې کوم دی غلط فایده اوچتوي او بیا چې کوم د مجبورۍ په تحت باندې خلک سامان په بازار وغیره کې خرڅي هغه دغه شانتي په کم دامونو باندې خلک څه کوي د ده نه اخلي. یعنی هغه سامان چې د ده په کور کې موجود دي هغه اساسه چې د ده یو جایداد وي یو ملکیت وي نو په هغې باندې بیا د خلکو نظر شي چې یار دا کس په پریشانۍ کې دی لہذا دغه شی ترې اخلمه دا اوس موقع ده. نو هغه بیا په کم دامونو د داسې کس نه بیا خلک واخلي او د هغه دغې پریشانۍ نه بیا غلطه او ناجایزه فایده اوچتي. نو خپل چې کوم پریشانی ده هغه به صرف خپل د رب سره ذکر کوئ، ځکه چې زمونږ رب دغه پریشانی لرې کوونکی ذات دی او الله رب العزت داسې ذات دی چې هغه هر انسان سره چې کوم دی مینا محبت ساتي. هر انسان بلکې هر مخلوق د الله رب العزت تخلیق شوده دی، لہذا الله رب العزت مخې ته چې کوم دی خپل پریشانیان اږدول او دغه پریشانیان انسانان نشي لرې کولی، بلکې انسانان د پریشانیان بیا نورې زیاتې
پکار دغه دا چې څه قسم له پریشانی وي داغي منګه چاته هم ذکر نه کو بلکې خپل رب ته داغي ذکر کو چې الله زما دا پریشانی دا زما دا پریشانی حل کړي. نو بهرحال دویم راز دغه. دریم راز دغه چې چاته با د بل چا راز نه فاش کوي، یعنی یو کس ته یو راز او د یو راز خبره وکړه نو دغه راز به مخې نه فاش کوي. ځکه زمونږ دین اسلام موږ ته دا وایي چې المجالس بالامانه، یو مجلس کې موږ ناس یو مجلس کې یو خبره وشي نو هغه بار نه خوري، دا امانت وي، دا سره امانت ته او امانت کی خیانت کول دا بالکل ناجایز او حرام عمل دی. او د دین علاوه بالخصوص هغه ستا قریبي دوست چې هغه ته دراز خبره کړي او بیا تاسو ته تعلقات خراب شي نو بیا په جذباتو کې راشي، په غوسه کې راشي، هغه راز فاش کی نو یقیني طور پر د دې سره د انسان چې کوم اصلیت هغه پته ولګي چې دا انسان د دې اصلیت څنګه دی. څنګه چې یو کس دا غواړي چې زما راز بل فاش نه کړي، کچري څومره هم تاسو په میاس کې دښمنی راشي، څومره هم تاسو په میاس کې لریواله راشي، دوری راشي، لیکن د هغې نه باوجود د چا راز باندې فاش کوي. بلکې داسې انسان چې کوم انسان د چا راز فاش کی نو دغه دوست بلکې څوک هم په داسې انسان باندې بیا اعتبار نه کوي، بیا ناقابل اعتبار چې داسې انسان چې بای یو خوږ دوست چې کوم پورې دوست نو په هغه وخت کې د مفاد پرستی لپاره دغه رازي ځان څخه په زړه کې ساتل چې لغونه خبره سره ری صورت شو نو هغه راز ولا پاش کو. نو بهرحال دا دریم راز چې کوم دی دراز خبره چې تاسو ته یو دوست تاسو دوست یا څوک هم تاسو ته د راز خبرو کینو هغه راز به نه فاش کوي. د دې په ذریعہ باندې د انسان اصلیتو مخکاره شي او په داسې انسان باندې څوک بیا اعتبار هم نه کوي. داسې انسان د معاشري په نظر کې بیا انتهایی حقیر انسان وي، بلکې سپک انسان دی ته په پښتو کې ویل کېږي. او داسې انسان بیا ځان په خپله سپک کی. دغه شانتي سلورم راز چې د دې به ذکر چاته نه کوي هغه دغه د خپل چې کوم پلان دی، تاسو مخې څه کاروبار شروع کوئ، څه پروجیکټ شروع کوئ، څه تاسو یو میشن وي چې باید زه دا کار شروع کوم نو په دغه حواله سره به دغه نه مخکې چې کوم دی د کار نه شروع کولو نه مخکې یا تاسو کار جاری وي په دغه درمیان کې هم چاته دغه ذکر نه کوئ. ځکه چې حاسدین ډېر زیات وي. اکثر کسان زمونږ په معاشره کې داسې وي چې یو کس کامیابیږي نو د هغه خپې هر کس راکاږي چې په څه طریقې سره د ناکام شي. بیا خاص کر کې زمونږ پښتنو په معاشره کې دا خبره ډېر عام ده. نو د دې ذکر بچاته هم نه کوي چې ما زدا کاروبار شروع کوم یا دا زما پلانینګ دی زدا یو پروجیکټ شروع کوم نو د دې ذکر په تر هغه وخت پورې نه کوي چې تر څو پورې تاسو هغه کار په خپل کمپلیټ کړئ نه سب ته خنې رسولې. نو بالفرض که چېرې تاسو مخکې ذکر کوو خلک تاسو ته د حسد په وجه باندې نقصان در رسول شي او تاسو ناکام کول شي، تاسو چې کوم لار ده په هغه کې تاسو ته کندي کنل شي. د هغه نه علاوه ظاهره خبره ده چې بیا به هر یو راځي تا ته به الټه سیده مشوره درکړي، تا چې کوم خپل پلان دی هغه کې به تا تذبذب شکار کې چې آیا په شک کې به متلا شي یار دا کارو کما کوونه کما نو خلک به مختلف قسم خبرې کی نو هغه کار ته بتانه پری دي. او بالفرض کچري په هغه پروجیکټ کې ناکام شي نو سبب بدل بیا سکی بیا به د جګم دی سپکی سپوري بدل پسی وي او تانی بدل درکې چې جناب والا تا خو چې کاروبار شروع کوم هغه کاروبار دې څه شو هغه پروجیکټ څه شو غټه غټه دعوی بتا کولی نو بیا دې په ذریعہ باندې انسان نور چې کوم دې په تکلیف کې مبتلا شي، ډی موټیویټ شي، یعنی داسې انسان بیا په معاشره کې څه هم نشي کولای. هغه بیا د معاشري د یری د وجنه هغه څه کار هم نشي کولای، یعنی په دنیا کې هغه همیشه ناکام وي. نو بهرحال چې تاسو څه کار هم شروع کوئ تاسو یې پلانینګ حسابي نو تر هغه وخت پورې د هغې ذکر مکوئ خپل په زړه کې ساتئ چې تر څو پورې هغه کار سر ته رسېدلی چې سر ته ورسېږي نو بیا د ویلو ضرورت نشته، بلکې هغه کار ستاسو هغه میشن بیا په خپله ګواهي ورکړي چې فلانا کس چې کوم دی هغه په فلانا پروجیکټ کې په فلانا کاروبار کې کامیاب شو. نو بهرحال دا یو څلور خبرې دي چې د دې تاسو اهتمام وکړئ چې د دې رازونو بچاته هم ذکر نه کوئ او که چېرې ذکر وکړو نو د دې په ذریعه باندې تاسو نقصان اوچتولی شي او د دې په ذریعه باندې تاسو په معاشره کې چې کوم دی شاته کېدی شي، ستاسو چې کوم پلانینګ دی، ستاسو چې کوم مقام دی، ستاسو چې کوم یو میشن دی هغه میشن چې کوم دی په هغې کې تاسو ناکامېدی شئ. نو بهرحال امید کوم چې د دې درې خبرو به تاسو پابندي کوئ چې د دې رازونو بچاته هم ذکر نه کوئ. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.